دیو جن علما د روزي ډیر حکمتونه لیکي یو حکمت دا ده چې الله ما تعالی احساس درکې چې اے بندا ستا په خوښه کې هغه خلک چې د ولګي والو او تا ته به یو روپۍ سوال کا او تا ته به دغه احساس نه کېده چې دا ولګه لا څه شي ده نن تعالی الله احساس درکې چې ولګه دې ته وایي چې ماخام کې ستوار خدای ډوړې ته د موار خدای چې ته د موار خدای ترکارې ته د موار خدای چکنې ته د موار خدای نسواریانو نسوار ته وار خدای د سیګریټانو سیګریټو ته وار خدای دا ولګه ته محسوسه کانو دنیا کې څومره غربا دي څومره مساکین دي د دې خلکو احساس به تاسو پیدا شي ولګه څه شي ده د ولګي تعریف د وګي نه تاسو کا چې ولګه څه تا وای د تند تعریف دغه چاره تاسو کا چې کم سړی تګه د دغه د تند تعریف وواړه چې تند څه شي ته وای هغه سړی ته به دا احساس کیږي او چې کله موږ به احساس یو موږ وګي شوی نه یو موږ نهار خېټه شپم نه تیر کړی موږ په تند باندې شپه نه تیر کړی نو موږ ته د ولګي احساس نه کیږي دی نو علما لیکي چې دا د رمضان میاشت د احساسونو میاشت ده چې ته ځان لدري څلور قسمه ترکاریان بیګاله کیدی نو هغه مسلمانان په ذهن کې راتاو کداغه نقشه په ذهن کې راوله چې نن هغه مسلمانان چې هغه بیګاله دینو سره دي او بیګاله دغه خوراک وسکاک نشته هغه خلک چې هغه په سنگرونو کې پراته دي هغه مسلمانان چې دغه کړه بیګاله ډوړې درک نه لګي هغه خلک چې دغه کړه د سالن او ترکارې درک نه لګي هغه خلک چې هغه پښمنیم په نهار کړه دي او ماخامیم په نهار راغې د دې خلکو احساس به سره پیدا شي نو بیا به الله په لار کې مال لګي بیا به الله رب العالمین په لار کې پیسې لګي بیا به خپل دولت د الله په لار کې لګي د خپل بچی د خلینه منوړی وباسي د خپل خزي او د خپل خلینه منوړی وباسي د مسكين په خېټه کې بچي دا احساس به الله رب العالمین ما او تاسو سره الله پیدا کی چې کله روزه کې زمنګ د احساس را ژوندې شه او کله چې موږ د به خود شان روزه تیر کړه چې موږ سره د وګو احساس نو د تګي احساس زمنګ سره نو دینه معلومیږي زمنګ روزه به احساس ده او داسې به ضمیر شان روزه موږ نه ولله چې د غرباو د مسکینانو د فقیرانو د کونډو رندو د دې خلکو احساسات زمنګ سره نشته ځکه موږ ماړیو کله موړ دی بډای ماړه د خار موړ دی زمنګ د سي اندازه ده اصحابه د خلکو چې هغه به د خپل خلینه نوړی را استلو د مسکین په خېټه کې به چولا د خپل خلی او د بچو د نوړ خلینه به نوړی را استل لکه مسلم کې مشهور حدیث ده او په تفسیر د سورته حشر کې علماء راوړل دي امام بخاری راوړل دي یو صحابي او انصاری نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل جزمای مل مرا غله او بیګاله ځان سره مل مکه هغه ملګری لار په خپل کور کې وګرځي اول د الله رسول په خپل کور کې وګرځید یولس کمرې کور یا یولس خیمه وي د الله د رسول او په دې کې دی وی خلی سره دومره ډوړې نه و چې د مسكين لور کړي وي نو واپس چې نو امید راغې نو یو ملګری ته ویل چې زما مل مر غله ته به بو نه زینه غوې زبې بوزم یا رسول الله ستا مل ما او زه قربان بوزم ستا مل ما چې هغه د خپل خزینه ته بوسو چې د الله د رسول مل ما میرا اوسه څه خوراک سکاک شته دا غوې زمون کور کوم سنشته خو د ماشومان د پاره څه خوراک د ما په دې کټوي کې چولې ده او دا ماشومان لګي د ولګي د لاس رغړی او جاړي او ډېر فریاد کوي دوله می تیار کړی دنو و د محمد صلی الله علیه وسلم مل ما زما مل ما نه د الله د نبی مل ما او ما را وستره د خپل واړه به زمنګ څه کوي بیګاله بشپه نه هر تیرې خدا ملمه مړول غواړي راخذي روټي موټي تیار کړنه روټي دومره کېدل چې یا د وړو وا یا به د ملمه وا یا به د سړیو یا به د خزي وا د یو کس روټي ولړ نه ده نو دا خاوند خپل خیس ته اوس بس کېږي موږ نوړی نه خلو نو دا ملمه خپکېږي او کوم خرو ملمه وږي کېږي بیا بس کو نو خزي توري او طریقو خو د لجته په دې بارتي کې غوته و په دې وکی دا باتای مړکا نو دا ملمه به دا ګمان کوي چې ګنې دا زمنګ سره روټي خوري تیار وشي نو دا ملمه به موړ کو په دې طریقه باندې دا صحیح حدیث قصه نه ده نو په دې طریقه باندې ملمه موړ شو او دا خزو خاون سره د بشور نهار ود شو سحر چې کله را پاسې ګوره په ټولو باندې سحر شو په دې ماشومانو باندې سحر نور راوخته په دې خزو باندې نور راوخته په دې سړیم نور راوخته په دې ملمه راوخته ودا الله عجیب منظر ده جبريل راغله نبی رسول ته دا ټول کیفیت بیان کو د الله تعالی طرفنا چې بیګا پلانی د خپل میل مسره دا چل وک دا ایتون الله نازل کړي او یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه انصار هغه خلق دي چې بخپل ځان باندې نور خلق له ترجیح ورکي ولو کان بهم خصاصه اگر کدی باندې ولګي دا خصاصه ټکه زمارونو زکه ویلې شوی دی چې مور سره اسم خیرات کوي
یو سړی خمور د لکونو روپۍ وستر دي کاغه 1000 روپۍ مسکین لور کړي اس کارم نکیږي داغه او داغه دنیا نه ورانیږي لیکن هغه سړی چې خپل خرشم کمزوري خپل ډوډیم دغه کمزوري ده خپل د بچو خرشم په پوره کیږي خو د دې باوجود د بچی د خلینو غړ نوړې راو باسي د مسکین په خله کې وراچي د یتیم په خله کې وراچي چې نه کې کونډه اوسېږي دغه په خله کې وراچي بل یو غریب سړی دی دغه کاروبار نشته دغه په خله کې وراچي خصاصه دي ته وي چې د سړی ملا او خېټه د ولګي د لاس یو بل یو ځای شوی د ته خصاصه او د ته مخمسه وي د سی ولګه کې چې سړی د خپلوانو لحاظ ساتي زما د ته ایثار وي دیو جن رمضان د ایثار میاشت زمارونو ایثار معنی دا خرچه کول مسلمانانو باندې کونډو رندو باندې خرچه کول په یتیمانانو باندې خرچه کول مسکینانو غریبانو له روجمات ورکول د دې د روجمات تنظیمات کول د خپل خوراک چې ډیر اعلی د لالک درمیانه کول له گزاره کول 15 قسمه ترکاران چې بیګاله تیار یو قسم تیار که خیر ده دو قسمه تیار کا دو درې شربتونه چې برابر چې دا د ګوړې شربت دی او دا ډیو بوتل له او دا د عام د چینو شربت دی او دا روح افزا واله ده دا دوکه تقریبا او دا یو بچت کده د مسکین په خېټه کې واچو دا ستا بچنه کې کونډه رنده ده دا غول ورکا دا د غو د بچو د خپل پیزار نشه د اختر کې دا غول پیزار والا د خپل خرچه لګي کمی کوي او د خلکو له پیزارونه د یتیمانانو له حسد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس دا د صحابه کرامو سیرت په دې اندازه باندې صحابه کرامو ژوند زمارونو خپل ځان نه هرول او مسکین لور کول خپل ځان نه هرول او بل سړی مړول که زما وستا کپړې چې د کمزوري خیر د خو بل سړی پټ شي او د بل سړی د خرچې تنظیم روان شي دا ډیره برابرې قیامت پر ورځ به سړی د الله رب العالمین د نبی سره یو ځای ولاړی چې څوک دنیا کې د یتیمانانو د کونډو او د رندو لحاظ ساتي او هغه خلک الله شرط هم نه ځای کوي چې دغه مزاج دې سره جوړي خدیجه رضی الله عنها نبی رسول الله ته فرمایلی الله قسم په الله ته الله شرط هم نه ځای کوي لانك تحمل الكلا زګتر درنبار خلکو پیټه ځان سره نیمه کم سړی چې بوج والے دغه پیټه نیمه دغه قرض نیمه هغه له دیړی ګوري هغه کار کسب ګوري او دا صفات چې بچا کی عالمی صفات ذهن کې ساتل زمارونو عالمگیر صفات به ذهن کې ساتل صرف د دې خبرې فکر کول چې زما د بچو پروګرام مشو زمنګ رو جماعت برابر شي او زما کړمه ته خیر دا خو کمزور شان فکر دی او محدود فکر دی عالمی فکر بسړی ساتي چې زبزان سره په خپل تنخواه باندې په خپل پیسو باندې په خپل خرچه باندې ان شاء الله درې څلور کړمو رو جماعت ورکوم د الله په توفیق سره دا ذهن جوړول زمارو درې څلور کورون له وزد رو جماعت بندوبست کوم دا د صحابه کرامو ذهن زمارو دا ذهن چې ان شاء الله د چا جوړ شو الله شرط هم سره نه ځای کوي دا خبره په صحیح بخاری کې په اوله پاڼه کې لیکل دا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوه نو او جبرئیل په صحرا کې به پیغمبر زور کړه وه لا نو راغلی او په دې وخت کې خدیجه رضی الله عنها له اسلام نو قبول کړه دا کلمات ویلي چې الله به تا نه ځای کوي ځکه چې د مسلمانانو خیرخواهی د کونډو رندو خیرخواهی د یتیمانانو خیرخواهی دا چې به کوم مسلمانانو کې الله د خلک نه ځای کوي زمارو دیونه د روزي غټه فایده دار زمارو د دې خبرو لحاظ